او خاوند مظلوم یو د مظلوم بددعا او دعا دواړه قبلیږي. که چرته یو بنده ته سجده کول جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. راځه د خپل خاوند دپاره لباس او پرده جوړه شه. الحمدلله والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. یوه زنانه او یوه ښځه که هغه هر څومره عبادت ګزاره شي، ټوله ورځ روژه او ټوله شپه د قرآن تلاوت او یا تهجد کوي، صدقات هم ورکوي او ذکر اذکار او تسبیحات هم په پابندۍ سره وایي، لیکن که چرته دا د خاوند تابعداره نه ده او خاوند ته ناراضه دی نو د دې ځای جهنم دی. ښځې باندې د ټول نه زیات حق چې کله د هغې نکاح وشي حق د خاوند دی او دومره لوی حق دی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله نه پس په یو عام مسلمان باندې د والدینو حق دی، ځکه رب العالمین د خپل حق سره دویم حق د والدینو ذکر کړی دی چې عبادت به د یو الله کې وبالوالدین احسانا، او د الله تعالی حق هغه عبادت دی او سجده کول دی. او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي که چرته یو بنده ته سجده کول جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. دې کې ډېره غټې خبرې ته اشاره ده. زه دې خویندو ته یو نصیحت کوم. رب العالمین فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دا ښځه د خاوند دپاره لباس ده او لباس تر د انسان پرده راځي. نو زه خویندو ته یو خواست کوم، ډېر مسایل داسې راشي زمونږ زړه پې ودردېږي، پریشانه شو چې یوه ښځه خپل خاوند رسوا کوي. کله کله خاوند غریب وي نو د هغه غربت سره دا لوبې کوي او د هغه د غربت پورې خندا کوي او هغه ډېر د حیا او د عزت انسان وي او د ته ډېره مینه او محبت او عزت ورکوي، لیکن دا ښځه په خپل عزت باندې پوهه نشي او خپل عزت د خپو لاندې کړي او خپل ځان ته دومره یو نقصان ورسوي د دې وجې نه چې هغه د خاوند سره ظلم کوي او د خاوند زړه ازاروي او د خاوند حق دا بربادوي او خاوند مظلوم یو د مظلوم بددعا او دعا دواړه قبلیږي. نو دا ښځه بات کوي بیا د بازارونو شي، دا بیا د سرکونو شي، دا بیا قپ نوړی هم د ګاونډیانو نه په سوال غواړي او د ده ژوند ډېر په بېزتۍ شي. ای ښځې، ای خورې، زه تا ته نصیحت کوم، زه تا ته وصیت کوم، خپل ځان باندې رحم وکړه، خپل عزت مه په داو باندې لګوه، خپل مستقبل مه بربادوه، انجام به د ډېر د ذلت وي. الله تعالی ډېر لوی ذات دی، الله تعالی عظیم ذات دی او قهر هم ډېر لوی دی، لیکن الله تعالی حلیم دی، صبر کوي. د الله تعالی صبر به تاته وي، مهلت به تاته وي، لیکن انجام به دې بیا ډېر د بربادي وي. راځه د خپل خاوند دپاره لباس او پرده جوړه شه. عیبونه د هغه غربت د خلکو نه پټ کړه په خپل ځان باندې او په خپلې پردې باندې او هغه باندې شکر ادا کړه، هغه ته عزت ورکړه او خلکو کې ښه مشهور کړه، خلکو کې د هغې ښه بیان وکړه. دا ستا عزت دی. که ته خاوند ته عزت ورکړې نو ته د یو عزتدار خاوند دپاره څه ښځه یې. دغه وجه نه هوښیاران وایي خپل مالک بادشاه کا نو ته به د بادشاه ښځه یې، خپل مالک یو لوی سړی کا نو ته به د یو لوی سړي ښځه یې. او که ته خپل خاوند په خپله سپکې، خپلې بربادې او هغه ته سپک سپک القاب مخې ته ږدي او خلکو ته یې بیانې او د خلکو مخې ته هغه شرمې، نو ته بیا دا مقه شان سپک سړي ښځه یې. ستا په وینا، ستا په خوله باندې اگر چې ستا خاوند به سپک نشي، هغه باندې امتحاناً څه تکلیف به راشي، ازمایش به راشي، الله تعالی به په دنیا کې هغه ته د هغې ښه بدله ورکړي، ته به ترې لاړه شي، تا ته به طلاق درکړي، الله به ښه بیبي ورکړي، صالحه بیبي به ورکړي، الله به عزتداره بیبي ورکړي. کبر مه کوه، لویي مه کوه، ته ورته ښه بیبي جوړه شه. خپل عزت دې په دې کې دی چې د خاوند تابعداره شه. دا خاوند به تا ته ډېر خواږه درکړي. د خاوند به د بعضې اوقاتو کې وس نه کېږي، د وس نه زیات هغه باندې بوج مه اچوه، هغه مه بربادوه. ډېر د ګرانۍ دور دی، ډېر د فتنو دور دی او ډېر عجیبه عجیبه مسایل دي. خاوند باندې ډېر تکالیف تېرېږي بهر، هغه خو تا ته د هغې بیان نه کوي او نه د هغې په بیان باندې ته پوهېږي او نه هغه ته محسوسولی شي. خو په ځان رحم وکړه، والله چې هغه څه برداشت کوي هغه الله ګوري او الله تعالی ستا د بد اخلاقي بیا ګوري. هسې نه چې هلاکه شي، هسې نه چې برباده شي. د خاوند به هېڅ هم ونه کړي، هغه باندې به څه تکلیف تیر شي، څه پریشانۍ به تېرې شي، الله به په دنیا او په آخرت کې هغه ته ښه بدله ورکړي، لیکن خبره ستا ده. بربادېږي ته، تباه کېږي ته،
ذلیله کېږي ته ډېر په خپلو سترګو وکتې چې هغه ځایونو کې د هغوی نکاحونه شي د خاوندانو عزتونه یې ونه کړل د خاوندانو حیا یې ونه ساتله خاوندان په خپل وشرمول خاوندان خپل سپک کړل ارزي کې د خپل خاوندانو بدی بیان کړه د خلکو د خندا شو ارزي کې به عزت تار تار شو هغه خاوند ته الله بل ځکه خزه ور کړي هغه خپ آیا عزت سره خپ خوشالو سره او داغه نه پس خپ فراخي سره ژوندۍ تیر کړه لیکن هغه خزه چې کبر به پیکاوه خاوند ته به سپکی او بد ردی ویلي هغه خزه نن د سرکونو ده هغه د سوالونو ده هغه کور په کور باندې ګرځي او ځان د پاره لږه څه نفقه راټولوي او هغې باندې ګزاره کوي او هغه په تور تیارو کې پرته ده په پریشانو کې پرته ده د هغې عزت تار تار شو د هغې مستقبل تباه او برباد شو نن تا ته الله تعالی مقدر کړې ده په دې نه خلاصېږي چې ته تهجد وکړې د شپې او یا روژې ونیسې ټوله ورځې یا تلاوتونه وکړي او اذکار وکړي او ختمونه وکړي ته به خلاصېږي په دې باندې چې د خپل خاوند حق ادا کړي د الله تعالی حقوق فرایض ادا کوه او د هغې نه پس ته لوی حق په تا باندې د خپل خاوند حق دی که تا ته مور او پلار یارونه یا نور څوک د خاوند غیبت کوي نه چې ستا کله ورسره نکاح وشوه پس به یې د سره زندګي تېروه لوږه وي او که تنده وي که وچه وي او که لمده وي په دې ګزاره کوه پرون هر څه سبا الله ته معلوم دی بله ورځ بیا الله ته معلومه ده امید د الله نه دی چې سبا دی د پرون نه ښي او بله ورځ دی د نن نه ښي او الله تعالی دی تیر شوي کال د روان کال نه ډېر بهتر کړي تیر شوی ژوند ستا د امتحانونو الله تعالی تا ته د هغې صله او بدله او ښه نعمتونه درکړي او ډېر ځایونو کې وکتل چې الله ورکړل الله تعالی ورکولو والا دی الله نه وغواړه صبر او شکر سره زندګي تېره کړه الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې تاسو پوه شوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین